Assalamu alaikum. Welcome back on e-learning Pashto WhatsApp group, guys. I hope you are doing well and having had a wonderful weekend. As we are back on our e-learning WhatsApp groups, I hope you've reviewed and practiced all the lessons, all the lectures that we've studied in the previous classes. So by the way, let's get started our online class on file 2 section B. In the previous class we've had file 2A, but now let's get the file 2B part. خرازو دوستانو د نن ورځې درس کې زموږ موضوع ده what's his number. دا د درس عنوان دی، لکه د درس مطابق تر هر څه د مخه موږ vocabulary اخلو. So for that, listen and repeat the words after me. وکړي او د لغتونه ما پسې تکراروئ. True, true. False, false. Street, street. Are you lost? Are you lost? Puzzle, puzzle. Good looking, good looking. I'm late, I'm late. Partner, partner. Age, age. Difference, difference. Up, up. Down, down. Bold, bold. Application, application. Zip code, zip code. Review, review. Chart, chart. Enjoy, enjoy. Text, text. Choose, choose. Personal, personal. Really, really. Address, address. Have a nice day, have a nice day. Married, married. Single, single. We are on business. I'm sorry. We are on business. We are on business. Are you on holiday? Are you on holiday? دا زمونږ د نن ورځې اتش وکابلري په دې هیله چې درنو زده کوونکو دا لغتونه تاسو یاد کړئ او کوشش وکړئ چې مثالونه جوړ کړئ او بیا عملي ډول سره تاسو د په خبرو کې استعمال کړئ. ښه طریقه د لغتونو زده کول هغه دا چې لومړی تاسو د لغتونو زده کړئ او دې نه وروسته بیا تاسو راشئ دغه د کم برخې نه چې د لغتونو اخیستل شوي هغه ته غوږ ونیسئ، ولولئ او تر څو د لغتونو تاسو ته بار بار تکرار شي او ذهن کې مو ښه کېني. By the way, let's move on to the second part, which is grammar. In today's lecture we've got plenty of grammar lesson. د نن ورځې په درس کې چونکې موږ لږ څه ډېر زیات ګرامر درس لرو. په فایل 2B کې what's his number کې موږ عموما questions types باندې غږیږو او بیا په ضمن کې موږ یو څه WH یا هم question words دی په هغه غږیږو. We have two types of questions. ګوره په عام ډول سره په انګلیسي کې پوښتنې په دوه ډوله پیدا کېږي. کنې ځینې پورته لیولو کې بیا کېدای شي زیات اوس خو فعلا تاسو لپاره موږ پوښتنې په دوه برخو باندې ویشو. Number 1, WH or informative questions. لومړی چې د WH یا informative questions دی او number 2 is yes no questions یا هم هو نه پوښتنې. WH or informative questions څه ډول پوښتنې؟ معلوماتي پوښتنې یا د WH پوښتنې دی، یعنې څه ډول پوښتنې؟ Let's get the definition. تعریف به دې ډول دی. Informative questions are those questions which are used to ask about information. وایي دا هغه ډول پوښتنې دي کوم چې د معلوماتو د پوښتلو لپاره ترې استفاده کیږي، یعنې هر هغه پوښتنې چې تاسو د معلوماتو پوښتلو لپاره کاروئ. This is called informative questions. structure موږ هم لرو. structure لپاره تر هر څه د مخه په ابتدا کې موږ WH words اخلو، هغه لغتونه چې د WH تورې شتون ورکې لري یا دا ورکې شامل وي. بیا موږ auxiliary verbs یعنی یو د auxiliary verbs څخه یو دانه اخلو او بیا subject اوسي، بیا verb دی او همدارنګه complement دی. چونکې verb او complement ما په قوسونو کې په دې خاطر اچولي چې ځینې جملو کې verb نه اوسي او ځینې جملو کې complement نه اوسي. هغه
جملو هغه ترکیب د بکتو سره کله کله د سوسه چې دوانه شتون لري نو ځکه ما دا قوسونه کې لیکلي خو دغه درې order یا ترتیب تاسو باید په ذهن کې واچوئ یعنی کله چې پوښتنه جوړوي ول یعنی WH کوېشن اول باید تاسو WH words واچوئ د auxiliary verb یعنی زمار واز ور یا ویل کن دا auxiliary verbs د تاسو سره آشنا کیږي او په دریم قدم کې باید subject تاسو ولرئ یعنی subject حتما د auxiliary verb څخه وروسته اوسي auxiliary verb د subject څخه مخکې اوسي د مثال په ډول سره where do you live when do you go to school who is Ali why are you sad today کچې د تاسو د سلوړ مثالونه وګورئ او یا دغه سټرکچر سره تاسو اپلای کړئ نو دا به ټول درستي مثالونه یا هم اگزامپلز به وسی بل تر د پوښتنې هغه موږ سره yes no questions یا هم هو نه پوښتنې کوم ډول پوښتنې دي yes no questions are those questions which are answered by yes or no وای دا هغه ډول پوښتنې دي کوم چې په هو نه باندې ځواب ورکول کیږي د مثال په ډول سره کله چې تاسو په دې ډول پوښتنه باندې پوښتنه وکړئ نو کچې د تاسو هو وای اساس جواب ممکن دی کچې د نو وای یا نه نو به هم جواب ممکن دی به ورسره مثال نه کیو سټرکچر په څه ډول دی الته WH words یا question words چې وته هغه به مونږ کارو خو دلته نه کارو ور سره سبجیکټ مونږ لرو یعنی دلته د سبجیکټ نه مخکې auxiliary verb کاری هغه سټرکچر د خصوصي فقط WH words دي ځنه لري کیږي نو هغه سټرکچر د سبجیکټ دی verb دی کمپلیمنت دی کچې د WH words تاسو استعمال کې هغه معلوماتي پوښتنه او هغه لري کې ونه then it becomes yes no question or short question which is also called do you speak English آیا تاسو انګلیسي خبرې کوئ نو تاسو کې چې ته yes I do وای نو جواب ممکن دی کوی no I don't بیا هم جواب ټیک ده are they افغان سای دی افغانان دي can you write your name so these are all questions that can be answered by yes or no دا غو پوښتنې دي چې په هو نه باندې جواب ورکول کېدای شي what we need to talk here is what are WH or informative questions we've got lots of WH questions in English and some of them are explained as below په انګلیسي کې WH question ډېری دي هغه لغتونه چې د WH تورې شامل دي ورکه او معلوماتو په اړه پوښتنه کې ډېری دي راځي یو څه تشریح کوو مونږ اول what معنا څه لپاره استعمالېږي what is used to ask about thing job name animal etc یعنی what وای داسې یو لغت یا پښتنیز کلمه ده کوم چې موږ د چیزونو په اړه کې یا د بیروه چیزونو په اړه کې پښتنه کوي هم دي یعنی چیز یعنی څه وظیفه په اړه کې چې پښتنه کوي موږ وټ کارو چې د نمونو حیوانات او د چیزونو په اړه کې چې پښتنه کوي تاسو باید وټ کاروي خلاص دا چې کچې د تاسو د یو چیز یا د یو بیروه چیز لپاره پښتنه کوي نو وټ کاروي what for example what is your favorite name what is this in English these are all what questions related دویم یو who ده دا د what opposite ده who is used to ask about person or people وای who چې ده د لپاره استعمالېږي چې د یو شخص یا هم د اشخاص په اړه کې پوښتنه وکړي کله چې تاسو پوښتنه یو نه یو ډول سره انسان ته راځي کیږي کله په هر ډول خو چې انسان ته راځي کیږي نو بیا به هو کوه او که چې د پوښتنه اساسي چیز ته راځي کیږي نو بیا په وټ کوو لکه زما چې ما سره لاسه قلم د زما چې د څه د نو په وټ باید وکم وټ از اټ که چې د خوا کې یو کس ناس زما چې د سوق د نو بیا زد نشم چې وټ از هی نه بلکې زه باید وایم هو از هی نو کوشش کوئ د چیز په اړه کې پوښتنه په وټ او د انسان په اړه کې پوښتنه په هو for example who is your best friend ساس غوړه ملګری څوک دی نو حتما به دا یو انسان وي who are they هغه څوک دی نو دا خبره ده چې دا به انسانان وي دریم یو چې د where is used to ask about place location position where چې د وای د ځای یا هم د موقعیت په اړه کې پوښتنه لپاره راځي کله چې تاسو د یو ځای پوښتنه مو نه یو نه ډول سره ځای ته راځي کې یا یو موقعیت ته راځي کې نو په where کوم مثال په ډول سره where do you live تاسو چیرته اوسئ حتما ته به ما د ځای په نوم یادولو سره ما د جواب راکړئ where is your teacher استاد مو چیرته ده he is in the class هغه په کلاس کې دی نو ګوره دلته تاسو ما د ځای ښیوئ نو کله چې پوښتنه په د ځای اړوند اوسي نو په where کوئ next we've got when بل when دی کله معنا ورکوي when is used to ask about time وایي when دی لپاره کارېږي چې د وخت اړوند پوښتنه وکړي لکه کله چې پوښتنه ستاسو وخت لپاره اوسي یعنی ټایم لپاره اوسي نو بیا په وین کې ډېر سمپل کوېسچنز دي when do you go to school بيړه تاسو کله ویل کېږي when is the match دا میچ کله دی
بل چې د why ولې یا هم is used to ask about reason why د لپاره کارېږي چې د یو علت یا د وجې په اړه پوښتنه وکړي ولې کله چې د یو کار د علت په اړه کې پوښتنه کوي نو why کاروي زه چې why do you learn English تاسو ولې انګلیسي زده کوئ حتما مته ما د علت وي او why is he late ولې هغه نه وخت شو علت یې څه which is used to ask about choice or option which یعنی څه لپاره کاري د دې لپاره کاري چې وي د یو خوښ یا هم انتخاب په اړه پوښتنه وکړي کله چې تاسو ته یو څوک آفر وکړي او د کې انتخاب وسي د ډیرو یا د دریو کې وسي غوړه کول وسي یا choice خوښه وسي په څو چیزونو یا په څو شیانو کې تاسو انتخاب وای نو دا ډول پوښتنه به موږ په which کوو مثال په ډول سره which pen do you prefer ما زه ډیر قلمونه دي چې کوم یو ته ترجیح ورکړي which school do you study ته په کوم مکتب کې درس وې نو دا باید مشخص اوسي خو نسبتا سوسي how څنګه یا په کوم ډول نو د دوه ډوله یوزیج لري how is used to ask about feelings or situation یو دا چې how موږ ته د احساسات او د حالاتو په اړه هم پوښتنه کول لپاره کار لکه how are your parents والدین دي څنګه حتما ته ماته د حالت بیانې یا زموږ چې how is the weather موسم څه ډول دی how is used to ask about and what way or method بل د how چې د ډول یا د یو څه کول هغه طریقې هغه نوعیت په اړه هم پوښتنه موږ نه کوي شي زي ما how do you learn grammar یا دلته د احساسات وړه پوښتنه نه ده بلکې زه دلته د نوعیت په اړه پوښتنه کوم یا د ډول how do you learn grammar تاسو څنګه ګرامر زده کوئ یعنی په څه ډول په کوم ترتیب سره and how do you come to the city تاسو خاطر په څه راځي یعنی په څه شي سره نو کله چې تاسو د یو کار هغه میتود یا هغه طریقې په اړه پوښتنه کوئ نو بیا how کاروي او په زمين کې د حالات او احساسات د پوښتنې هم په how باندې کېږي بل موږ سره whose معنا د چا whose is used to ask about the honor of something why whose د لپاره کاري چې د یو چیز د مالک په اړه پوښتنه وکړي هر کله چې تاسو پوښتنه د یو چیز مالک اړوند نو بیا whose کاروي لکه whose bag is this دا بیگ د چا حتما ته مالک نو زم this is Ali's دا د علی بیگ ده whose is this bag دا بیگ د چا یعنی تاسو به whose کې بیا دوه ترتیب څه کوي چې پوښتنه وکړي مخکې ورسره فرق نه کوي یو adjective دی بل pronoun دی خو مطلب دا چې whose موږ ته د یو چیز د مالک د دې اړه پوښتنه چې کوي مثال موږ چې دا د چا د یا د قلم د چا د لپټاپ د چا د نو بیا په whose موږ whose laptop is this یا whose is this laptop how old معنا سوکلن how old is used to ask about age وای how old دې لپاره کاری چې د عمر اړه پوښتنه وکړي او عمر اړوند کله چې تاسو پوښتنه د عمر اړوند وسنه بیا how old کاروه how old is your brother وای تاسو ورور سوکلن دی how old are you تاسو سوکلن یاست نو دا پوښتنې موږ ته ډېرې مهمه دي چې کله تاسو د عمر اړوند پوښتنه کوئ what color معنا کوم رنگ what color is used to ask about the color of something کله چې تاسو د یو چیز د رنگ په اړه پوښتنه کوئ یا که هر څه وسنو what color کارو ډیر سمپل what color is used to ask about the color of something کنه وای what color دی لپاره کاری چې د یو چیز د رنگ په اړه پوښتنه وکړي what color is it دا کوم رنگ دی what color is the pen دا قلم کوم رنگ دی د ترتیب سره what color is your cloth and go on and on ورځه ورپسې بل what kind دی what kind is used to ask about the description of something why what kind چې د موږ ته د یو چیز هغه د تشریح په اړه پوښتنه کوي چې یو چیز څه ډول دی یا کوم ډول کنه یو څه چې مشخصه وي دی تاسو what kind of books do you read تاسو څه ډول کتابونه لولئ and what kind of coffee do you want تاسو څه ډول قهوه غواړئ نو what kind باندې موږ د یو چیز هغه ډول یا نوعیت پوښتنه کوي چې کوم ډول تشریح په اړه خوش راځو کمیونیکیشن یا هم د خبرو اترو برخې ته دلته هم موږ سره یو څه پوښتنې دي خو په دوه پارټه یا په دوه برخو ویشل شوي دي په یاد ولرئ کله چې تاسې ویکابلري د دې فایل مواغسه او همدارنګه ګرامر باندې پوه شولئ او بیا تاسې کتاب باندې کوم کتاب درس دی هغه تاسې باید ولولئ لیسننګ وکړئ باید واورئ که نه زه په راتلونکي ویډیو کې تاسو ته تشریح کوم په وروستي قدم کې چې کله د هر څه موږ وروستي قدم کې بیا دا پوښتنې تاسې یو بل نه وکړئ که چېرته پارټنر لرئ او که چېرته پارټنر نه لرئ بیا ځان خپله وکړئ او جواب همدغه ځای کې ولیکئ دا ستاسو هومورک دی دا ډېر مهم دی ګوره پوښتنې کوه بېرته په همدې ډول سره تاسو ځوابونه ورکوئ دې ترتیب سره که چېرته تاسو مخکې لاړ شئ نو ډېر زیات ښه نتیجه به ورکړي
په څه ډول د پوښتنې وای how are you تاسو څنګه سئ how are you تاسو څنګه سئ where are you from where are you from تاسو د کوم ځای څخه سئ where are you now تاسو اوس چیرته سئ where do you live ته اوس چیرته اوسېږئ what's your address تاسو پته څه ده when is your class تاسو ټولګی کله دی who is he هغه څوک دی is he good looking آیا هغه ښکلی دی what's his name د هغه نوم څه دی is he married آیا هغه واده کړی دی how old is he هغه څو کلن دی how old are you تاسو څو کلن یاستئ what's your cell phone number تاسو د موبایل شماره څه ده can you count from 20 to 100 وای آیا شلو نه سلو پر حساب کوئ شئ part 2 what's your name what's your name ساس نوم څه ده how do you spell it څنګه سپیل کوئ what's your address ساس پته څه ده what's your zip code ساسي zip code یا دغه ساحې کوم خاص شماره چې وي هغه څه ده یو څه شمارې ځان نه وای مقصد how old are you تاسو کلن یاست are you married آیا تاسو واده کړی what's your home phone number ساس د کور شماره څه ده what's your cell phone number ساسي د ټلیفون شماره نمبر څه ده what's your email ساسي ایمیل شماره څه ده دا موږ سره د نن ورځې کمیونیکیشن ګرامر او همدارنګه د وکابلري برخې درسونه چونکه زمونږ د سپلیمنټري باکس د ګرامر وکابلري او کمیونیکیشن درسونه لږ زیات دي نو ځکه موږ کتاب درس نه ویو سبا ته به د خیره ویو نو په دې هیله چې you've learned something from our today's class and hope you guys practice on all the lessons that you are getting from our online WhatsApp group and when you join our class try to be ready, try to bring all your homework and then just get interested what you are learning. Thank you, wish you all the best, see you in next lecture.